یاره دا خو بېروزګاري ده او مهنګایي هم ډېره زیاته ده چې دا به څه کوم چې هغه سلطان ګورم چې څه کار روان کړو. السلام علیکم سلطانه ښایي برابر یې ټیک ټاک سلطانه څنګه چل دی یاره ملګري بېروزګاري ده ډېره زیاته او ما وی چېرته کې ځان له څه کاروبار څه داسې څه طریقه دې جوړه کړې نو موږ خو ځان د یخ ته ناست یو او ټانګۍ ټولو خو په دې ځای کې مې یوه خبره شته نن سبا دا نه دی تنظیم به جوړ کړو او په فیسبوک باندې پوسټونه ډېر چلېږي او دا غریبانان نه دي دا به مخ ته وړاندې کولی شي او ډېرې پیسې به ځان اولګوو خاطر وکړه راځه چې ورځو پې صحیح دی بس 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 سلطانه ومې لیده دقه ناسته داسې مرغۍ ناسته ده چې دا ټول کار به دنه روانه و بسم الله کوو پې خو راځه چې ورځو پې السلام علیکم وعلیکم السلام ښایي برابر یې څه کې بس یاره کبړ وبړ دا ټولو غریبي ده بس څه وکړو غړونه پیسې ګټو نو خاطر وکړه دته موږ داسې مالداره ښکارو زمونږ د شپې جامو ته مه ګوره موږ ځان د خوارې زامن یو د دې نه لږ ځان زیات غریب کړه راځه زموږ سره یو 2 منټه کښېنه مشوره کوو نو لږې ډېرې روپۍ به وګټو ته به هم وګټې او موږ به هم مالداره شو راځئ که نه راځه راځه اوس کښېنه چې پوی دې کړو ښه هلکه صاحب ته خو راته هم یاره ښه برابر په سور کې ښکاره پیسې میسې به راسره یي زما سره لږ امداد وکړئ څه طریقه راته وښایې که نه یاره خاطر وکړه دته دې اوس خیال دی زمونږ په دې سور سپاټې پسې مه ځه زمونږ خو ځان له به جیب کې منګکان منډې وي د الله بنده خداره کېنئ اوس زما خبره غوږ کېږدئ داسې کار دی که نه تاسو دواړه به اوس یو ویډیو کومه صحیح شو ته به دنه انټرویو اخلي صحیح ده ته به ځان انتهایي سم غریب کې عاجز به کوه خالص په ویډیو کې ژاړې ټیک شو او چې کوم ټیم ویډیو کوله ډایرکټ نه ډک به ژړا شي په هغه ویډیو کې صحیح دی داسې بس صاحب زه خو په هېڅ نه پوهېږم خو چې تاسو څه کوئ هم یې نه شرموئ چېرته سلطانه موبایل راله چې د دې سړي نه د انټرویو اخلو چې دا مسافرو نه دا شی راچپه کوو داسې ټیک دی صفا دی بسم الله الرحمن الرحیم مینوالو زما کتونکو دا ډېر د خدای تعالی جز انسان دی د ده بالکل درک نه لګي د ده سره چې څومره وستنه کېږي وکئ نغدې ورته راولېږئ او په دې سکرین چې کوم نمبر دی هم په دقې راولېږئ د بینک نمبر هم دی د ایزي پیسې هم دی او ده ته دا روپۍ راوپچوئ لږ ښکله تېره شوه ته څنګه ناست یې ته لږ په ژړا شه په ژړا شه ته به دې او ته خپل ته بوسونه ترې وکړه د هغې نه پس ورته بیا ووایې څه دا مطلب دا ډېر غریب دی او دا شي نور پکار دی هغه بیا ورته وایه ښه ها مینوالو دا ډېر زیات غریب دی بسم الله الرحمن الرحیم ولې ووایه بسم الله الرحمن الرحیم مینوالو دا ډېر زیات غریب دی د ده نه خپل کور شته نه د ده خپله څه کیتلی شته نه یې خپل پیزار شته نه یې جامې خپلې شته دا ونه ټول خلکو ورکړي دي د چا نه چې څومره ښه کېږي مینوالو خاص کر مسافر وروڼو ته وایم چې څومره د نه وس کېږي په دې سکرین باندې موږ نمبر ورکوو په دقې باندې ورته پیسې راولېږئ چې د دې غریب دا غریبي پې ختم شي نه ده نه به یو څو تپوسونه وکړو چې د ده څه رایې ده الله پاک په خیر کې مونږ راغلي یو دا ډېر د غریبۍ د لاسه به جړا شو مینوالو نور کار ستاسو په لاس کې دی او په دغه نمبر باندې پیسې راولېږئ د خدای بنده دا شی نوی دی ناولو دا خبره هم مه کوه چینل سره مینوالو یو ریکویسټ درته کوم او خاطر وکئ خو دا چینل ورسره لازمي سبسکرایب کړئ او هغه جینګړۍ غونته کښېنئ هغه ورسره هم دباو کړئ بس دا ویډیو ختمه شوه صحیح ده دا به انشاءالله زه پس اپلوډ کړم فیسبوک ته ټیک شو چې کله مې روپۍ رالې تاسو بیا موږ میلاو شو صحیح ده خاطر وکړه اوس که سره یو 100 روپۍ وي نو هغه راکړه په چینچۍ کې به سره یې ورکړو بس دا ډېر شی دی او حملې مه دا به په چینچۍ کې ورکوم نو ځئ چې ځو السلام علیکم سلام ویډیو مې اپلوډ کړل وه نو ته وګوره څو څونه ډالرې پرې راغلې ډالرې خاطر وکړه
انا په دا اکاونټ نو کوره زمونږ د سرکار په لاس ورنکي کنه لانجه برانه جوړه کی دا ما په سټ بانک کې راکړی دا اکاونټ صحیح شو او که به دې کې مونه شوه نو زما د نیا زړه ته ونه ده د هغې روپۍ راوبس ما پاکې ږدم بس الو کا دا خو غتشپاڼې سلطان درې دي دا زکه وروره دا ګاډي او دا حساب کتاب او دا پیسې او ورېږه چې له خبرې والم تا څنګه هغه نغدې دې راویستې دي که نه دي السلام علیکم وعلیکم سلام خیر څنګه هلې خیر برابر یې صحیح ده یاره ستاسو هغه ویډیو هم ډېره وایرل شو ده او دا خبرې دي هلکه د خدای خاطر وکئ یو غریب ما ستاسو سره وننځو او دا د خلکو په نوم د خلکو نه روپۍ راغونډې کوي او بیا خلکو له نه ورکوي د خدای خاطر وکړئ د دې چل نه قلار شئ مړه دا ځان ته وایم راغستې ټایډیا هلکه سلطانه که ده دا خبره صحیح ده دا کوره یاره مونږ پردی حق خورو او یاره دا حق په حقدار ته ورسې او د کم هلک چې دا ګاډی د اسلام آباد فلایټونه دا ټول به هغه غریب ته حواله کړې السلام علیکم مینوالو زمونږ د ویډیو مقصد دا دی دا کم خلک چې د غریبانانو په نوم د خیر زکات راغونډوي نو دا حق حقدار ته نه رسي نو مونږ دا ویډیو د دې دپاره کړې ده چې تاسو چا هم پیسې ورکوئ نو په خپل نوم او په خپل لاس یې ورکوئ او که زمونږ نه په دې ویډیو کې څه غلطي شوي نو معذرت غواړو